هغه بدنصیب جنۍ ده کوم چې د خپل پلار نه ازادي د دوه مړونو لپاره غوښتله. دا تاسو ته چې په سکرین باندې کوم تصویر ښکاری نو دا هغه بدنصیب او بدبخت جنۍ ده چې د خپل پلار ته په مخامخ باندې ویلي چې زما په یو خاوند باندې گزاره نه کیږي او ما د خپل کور نه آزاد کا چې زبار ژوند تیروم د سړو په شانتي. قدرمنو کتونکو دغه کاکا ویډیوګانې بر سره په خپل باندې پلی کوم په سکرین به تاسو ته دغه کاکا ویډیو پلی کوم د خپل لور خپل باندې دغه خبره سرګنده کړې ده. دغه کاکا په خپل ویډیو کې ویلي دي چې زما لور وا او دی په کور ته رنگارنګ سړی راوستل. بیا دې ته ما ویلي چې ته لکان مرا ولا او چونکه زمونږ عزت ته په معاشره کې ژوند کوو خلک را د سپک سپور او پیغورونه کوي. دغه جنۍ یو قسمه خبره نه منله او صرف دا ویل چې مالا هر قسمه وي خو مالا ازادي راکا. زه په دغه کور کې ژوند نشم کولای او زه یو آزاد ماحول خوښوم. اورګرد ګرځي هغه په یو خوند باندې گزارانه کیږي. هغه و چې زه یو خوند نه کوم چې ما شل نیوي کتلی ازادي منه غوښتله. لکه لور به ما ته صفه خبر وکړه چې ابو شرمېږم د نه داسې چل دی. زه به چې د کور نه راوتلم ادې به طلاق ولا وکړله طلب یې کلاو کړه او خپل بیټک کې به چې کومه دا لین دین به برابر کا ازادي به وکړه او بیا به چې کوم بیا به زما د راتلو نه به مخکې بیا طلب بیا ولاګو. چې کله د پلار کور ته رااله او دغه جنکولې بیتو کوال ورکړل د اغه نه پس چې کوم دی دغه د خپل خور سره صلاح وکړه او دی ویل چې مونږ د کور نه وتښتو زمونږ به ژوند جوړ شي. دغه جنې چې کله د خپل کور نه وتښتې دا نو معاشره کې ژوند یو شانتي او کله چې جنې د کور وتښتې هغه بیا ژوند بدل شي. دی اسې ګب غنو چې چرته ما سره بده شي وقوه د شي واقعیا مخ ته ناراضي او کله چې هغه د خپل ژوند سره او کړهمو سره واستړو سره مخ شو هغه ته پته ولګی دا چې بار ژوند ډیر زیات ګران دی. قدرمنو کتونکو دغه کې هم تاسو ته یو میسج دی چې چرته هم د ځینی کار مکوي چې پاغه باندې بیا رستو خپوي او ستومان وي. دغه بار خلک چې کوم دی خلکو خپل مطلب او خپل مفاد حاصلې کله چې دغه جنې لاور ته یا پنډې ته وتښتیدل نو هغه د خلکو الته اپرونه شروع کړل د غلط کار او د زنا کولو. بیا چې کله جنې سوچو کو چې کار را نشوي دی او ډیر زیات بیکاره کار مې کړی دی خو اوس خپل کور ته زما او پلار مې خبر شي نو هغه به ما وجني. دغه چې کله دغه کس دغه یو لور وتښتیدا نو بیا دغه دویمه لور چې کوم وا نو هغه هم د افغانستان یو کسو چې دغه نه پیسې خورلې وي او هغه کس را ولګیدو او هغه نه دغه لور په زور باندې اوچا تکړه. دغه کاکا بے وسو بے سوکو د خپل حق تاسو نه کړی شو هغه وجه نه دا کیمرې ته محتاج شو او ویل چې ماته د کیمرې د لکبل او یا د مایک د لکبل او یا دغه سکرین دراتلو د لکبل ماته انصاف ملو شي. دغه د انصاف اپیل د جار باندې وکړو نه خپل عزت ته وکتل داغه سي هم عزت لا تار شوی داغه نه مخ کې د پسې خلکو سپک سپور ویلي داغه د لکبل د په دغه شیشه باندې خپل پیغام جاری کو چې چونکې ماته انصاف هم ملو شي او زه چې کوم د دغه ستړو نه خلاص شمه. خدای د لکبل دغه په پښتنو معاشره کې بیا پیغور او دغه پښتنو خلکو دغه سخت او نرم خبره اوریدل دا ډیره زیاته سخت خبره وي. دا هغه چا د پته لګي چې بچا باندې راشي. زه تاسو ته ریکوست کوم چې کله هم د خپل لوریانو یا د خپل بچو سره داسې ماحول مې اختیاروي چې هغه په کور کې د عذاب په شان دي ژوند تیری او هغه بیا تاسو نه د کور وتښتي. دغه کې د پښتنو د پاره یو خپل غونډه کې مې دغه دی او دغه خويندو د پاره چې کوم خويندې په خپل کور کې سخت تیری او هغه کوشش کوي چې زه دې چرته غلطه لار اختیار کما. نو زه تاسو ته دغه خويندو ته ریکوست کوم چې چرته هم دغه سوچونه ځخن لمراولي بهر دنیا ډېر بل شان دي. دا د 2 کالو 3 کالو ماشوم نه پاتې کیږي دا غي سره زنا کیږي نو دا پیغله جنې یا پیغله تور سره بس پاتې شي په کور نه بهر او هغه خپل عزت سو ساتي. ډېر زیات سخت او کړمن راځي په دغه سخت او کړمن باندې تاسو خپېګ دی تیرېږي تی خجون به مترلاس شي خپل ژوند به ترلاسه کوي او د آی عزت ژوند به ترلاسه کوي. دغه جنې چې خپل قصور یو خپل ورانه وپکې هغه دغه لار اختیار کړله دغه نه پس دغه ژوند چې کوم ډېر سختو او کړمنو سره مخ شو. نو زه تاسو ته ریکوست کوم زما دغه کم پیغام چې دی په دې کې سخت نرم خبرو باندې تاسو خپک شوی وي دغه معذرت غواړم. دبل پروګرام پر خپل رور کاشف لور کی اجازه دلوي الله پاما.